نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول ورځ کې بهترین ورځ چې نور پکې راځي هغه جمعه ورځ آدم علیه السلام کې پیدا شوی او دا پکې راکته شوی دی توبه په دې ورځ باندې قبول شوی دا په دې ورځ باندې وفات شوی دی په دې کې به قیامت راشي هیڅ یو څه نشي چې سبا د جمعې شنو هغه چغي وي چې اجر قیامت الله نور سوال پیرانو انسانانو په دې کې اوسات دي رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان باندې کې دعا نه غواړي چې د درود ویلي پر رسول الله باندې مگر رب العالمین مې د دعا خامخا قبلې دا په دې طریقه باندې کېږي به چې وجمه سړې د سارنا مازه تر مر خطو پر دعاګانې وغواړي او بل جمعه به تر 10 بجو بل جمعه تر ماسپخینه بل تر مازیګر او بل د مازیګر نه به ورسته علماء دا ذکر کړی چې دا کوم وخت دی علم الله لري به حقیقت روایت نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پر ورځ باندې درودونه زیات وایي وېسما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پر ورځ باندې پیشکیږي د ملائکه په واسطه باندې وکم انسان چې د جمعې پر ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي دا په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې مال ډېر نشي د رسول الله په جوار کې بدا واخی بلګ ټوب کې یو حدیث کې امر راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فإنه اتاني جبريل مال وسره حدیث ویل چې مجمع کې هیڅ مسلمان نشي چې په تابانه یو کړ درود هوایي مگر زوج ما ملائکه هغه باندې لشکر د رحمتونه راوړو لشکر د ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې پر ورځ باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې د بار خپل شي مسله برابر کی چې زما د ورځې پر رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان د رسول الله فرمایي چې زه هغه سره یاد نشم فلم صلی علیه ما باندې بالکل سره درود ولوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول ورځ کې بهترین ورځ چې نور به راځي هغه جمعه ورځ آدم علیه السلام کې پیدا شوی او دا به راکته شوی